کچا ادوانو سره ډیر شوقي وي هغه د رامخته شي ځکه چې د ادوانې تاسو ګورئ بل ستنې ولګولې او دا ادوانه منځ کې دا کچا او دا به وسنګ سره کوي دا په دې طریقه باندې سره کوي بالکل خسره به وي نو ډیرو داس د ستنې لګوي نو ډیر عجیب کار دی نو په هر شي کې چل ول شو په ادوانه کې شو ادوانه زبه لګو ډیزه ډیره خوري او د ادوانه کې اوس د سور رنگ ور کوي د خپل ستنې لو ودی له ستنې وهي نو دغه څه وس مسلمانی دا زکه چې پیسو دغه ما دومره لالچ هم نه ده پکار نو د ته دا اوس ګورئ مال دا ادواني او دغه څه چلول دي زکه چې د قسم قسم د بیماریم جوړیږي نو خیر اوسه ادوانو اومبه خو خوري مو چې خوري هم خپل موسم خپل دغه سره خوري نو سبا بیٹه مو ادواني وی اغا د دویګان په ذریعہ باندې خسرې کړی او نو څه چې د خپل اوس نه لګي نخمخه نقصان کوي ملدا ویډیو تاسو سره ځکه شریعه کم ځان خبر اوساتئ به نو نه خچ کوي سورې به وي د خو بیا ما پته خو د ډیر نه لګي خو د نه ما ته کړم خیال کوي ځکه چې به ډیره کولی نو هغه ارته ځکه چې نقصان تاسو ته ونه رسوي او داسې خلک مسلمانان دي د پیسو دغه ما څه پر پیسو دغه باندې کار کوي مل تاسو خبر شئ او مخکې ملګرو سره د ویډیو شریک برای مهرباني وکړئ ځکه چې تل خبر شي نو دغه سي دوکي خلک ډېرې کوي ما د ویډیو کتل ډېره مهرباني والسلام